بدکاري کول یا زنا کول دا په کوم وخت کې جایز ده؟ د دې جواز څه دی؟ آیا دا رښتیا دي چې کوم وخت یو انسان د کور نه لرې وي، مسافر وي، نو هغه ته اجازت دی؟ او که دې سره سره یو انسان واده نه وي کړی، د هغه دپاره کومه سزا ده یا هغه ته په کومه طریقه باندې خپل خواهش پوره کول پکار دي؟ دا او داسې نور ټول معلومات به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ، نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، که یو هلک چې هغه واده نه وي کړی او همدغسې یو ښځه چې هغې هم واده نه وي کړی، که دوی دواړه په خپل منځ کې نکاح یې نه وي شوي او زنا وکړي، بدکاري وکړي، نو دا زنا او بدکاري د دوی دپاره دومره خطرناک ثابتېدلی شي چې د دوی دپاره سل کوړې یا سل درې سزا ده چې دا ورکړل شي. خو که د دې مقابله کې که یو ښځه او سړی وي او هغوی واده هم شوی وي او ښځه راپاسي یو بل سړي سره زنا وکړي چې هغه سړی هم واده کړی وي، نو دغه دواړو باندې بیا د سنګسار حکم دی او د دوی وژل روا دي. اوس راځو دې خبرې ته چې ځینې خلک وایي چې که یو څوک مسافر وي یا یو څوک لیونی وي او یا داسې نور قسم مسایل ورته وي، نو وایي چې هغه ته د زنا لږ څه اجازت شته. نو دوستانو، که موږ تاسو وګورو که یو کس لیونی وي، نو هغه خو هېڅکله هم بیا د دغه شوق نه خوند نشي اخیستی، نو هغه ته بیا په کوم وخت کې یا په کومه طریقه باندې او یا ولې د زنا کولو اجازت وي؟ د دې خبرو نه یعنې د دې کار نه ځان ساتل پکار دي. یو وخت کې هم انسان ته اجازت نشته چې هغه دا بدکاري وکړي. بدکاري کول د انسان مسایلو کې نوره هم اضافه کوي او انسان یو داسې اړخ ته بیایي چې هېڅکله هم بیا هغه د ژوند نه خوند نشي اخیستی، ځکه چې زنا کول یو داسې خطرناک عمل دی چې په هېڅ صورت کې هم د زنا اجازت نه دی ورکړل شوی. نو کوم کسان چې هم داسې څه ویډیوګانې او داسې څه غلط معلومات خلکو ته ورکوي، نو هغوی ته پکار دي چې د الله پاک نه ویریږي او هېڅکله هم داسې غلط معلومات په خپله معاشره کې خواره نه کړي. ویډیو لایک کړئ، نور معلوماتو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.